مبارک زیګ چیرمن نن لومړی ځل د اسلام آباد ته روان دی. د عمران خان سره ملابېدل د اړډیا له جیل ته هم ویزمه کو هغه دی بیا پرېښودل. دا مبارک زیګ لومړی ځل دی چې هغه اسلام آباد ته روان دی. تاسو دا وګورئ نو ښه خوشحاله دی او د ټولو باجوړو سره یو پښتانه یو لنګ وکړ. ټول باجوړو سره ودرېدل ځکه چې د سره ډېر زیات ډېر ظلم او زیاتې شوي وو. ټول باجوړو د سره د څه د وجې ود د ریحان زیب د وجې ود د ریحان زیب قاتلان راوباسي. ټول باجوړ د ریحان زیب رو سره ځکه ودرېدل. نن هغه ریحان زیب نو واضح شوه چې د پی ټی آی پارټۍ سره ولاړ دی ځکه چې د اسلام آباد ته روان دی. دا کوشش کوم چې د اډیاله جیل ته هم لاړ شم او عمران خان ته هم عمران خان سره هم میلاو شم. نو نن واضحه پته ولګي د خلکو باید د بچا سره ودرېږي او د بچا سره ودرېږي ځکه چې د آزادو له ولاړو د وټونه وګټل نو باجوړه کې نو دغسې اوس خلکو ډېر زیات کنفیوز د بچا سره ودرېږي. نن واضحه وشوه پته ولګي دا به عمران خان سره ودرېږي. بله خبر دا ده نو د سره ډېر زیاتې او ډېر ظلم شوی و. نو د باجوړ خلک د سره په دې باندې ودرېده د مظلومو ځکه چې د سره یو باجوړ ډېر زبردست تکړه قوم دی. تاسو ته پته د ریحان زیب څنګه تکړه لوک نو دی مبارک زیب باندې ټول خلک ډېر زیات ډېر خلک په دې باندې خوشحاله دي ځکه چې د مبارک زیب وګټله. د مبارک زیب سره ډېر زیات ظلم او زیاتې شوی دی ځکه چې د مبارک زیب هم کم ورځ باندې وګټلې وه. سهار نه راغلی دا خبره وکړه زما د خپلې د مور له غاړه ورکړه 10 منټه او جړل ما هم ژړله مور هم ژړل. هغه ورځ زما ډېره سخته تکلیف کې تېره شوې وه. په خوشحالۍ ورځ دومره دغسې حالاتو کې تېره شوې وه. نو تاسو خپله هم سوچ وکړئ یو سړي باندې خوشحالي وي او خوشحالي خو داسې لکه خفګان نو د خامخا خفګان ځکه دی چې دوی څنګه ورور وجلی دی د ظالمانو نو دغه دې باندې خوشحالي ده خو د باجوړ قوم د سره نیغ داسې ودرېدل. اوس مبارک زیب ته هم پکار ده چې دی باجوړ قوم له ډېر څه وکړي ځکه چې د باجوړ ته داسې یو غیرت وکړو دغه وکړو خو اوس ته پکار ده دا خپل باجوړ له ډېر څه وکړي او دغه باجوړ له وکړي ځکه چې دا سره غټ خلکو له شکش ورکړو ته مبارک زیب هم نو اوس پکار دی د باجوړیانو له ډېر څه وکړي. دا ویډیو تاسو سره شریکم ځکه چې دا اسلام آباد ته روان شلو او بیا ځل دی او دا په مبارک زیب په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل ټرینډ کې دی ځکه چې د تاسو ویډیوګانې د ګورئ هر سړی د سره مینه محبت کوي ځکه دا بر ویلي ماله جریه دومره خلک راځي دومره چې موږ حجره کې نه ډوډۍ میلابېږي نه شربت میلابېږي تش اوبه هم نه میلابېږي او موږ حجره 24 ګنټې ډکه وي د خلکو مینه محبت موږ سره دومره دی. نو هغه خلکو نور خلک هم ډوډۍ مه کوي شربت هر څه به ورکوي خو هغو له خلک نه ځي. پښتانه پوهېږي مغه خلک نه دي نن سبا هر سړی هوښیاران دی هر سړي کې دومره شعور هغه شته دی خو دوی سره ډېر زیات ظلم او زیاتې شوي خو دې وجې د سره خلک په دې باندې ودرېدل. دا ویډیو تاسو سره شریکم مبارک زیب او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني دا ویډیو فیسبوک پیج باندې ګوره فیسبوک پیج سره خپل یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سره ډېره مهرباني والسلام.